سلامونه نیکی هیلې او احترامات یاسین فکرمند یمه دا وخت راغلی یو د صدر خیبر نه نیغ په نیغه ستاسو سره یو ځل بیا مخاطب یو محمد علي افغان صاحب دی را سره خوا کې نن به تاسو ته یو خوندور شانې نظم ډالۍ کی محمد علي افغان صاحب. مننه یاسین فکرمند صاحب ته ډېره زیاته مننه د کوم نظم خو تا غوښتنه کړې وه او فرمایش دې هم کړی و. نظم نه مخکې یو دوه درې شعرونه لا به تر کومه وي په سوال کې ځوړند لا به تر کومه وي په سوال کې ځوړند وي به تر کومه ځوابونه وتی او تا چې ترې ځان له شیش محل جوړ کړی تا چې ترې ځان له شیش محل جوړ کړی همدغه کاڼی زما د غرونه وتی مننه وي پسه بانه باندې افغان راواله پسه بانه باندې افغان راواله یو ځل چې راشي بیا د تلو نه وتی. مننه. نظم عنوان دی په دا ډول چې زما خیال دی چې وده یم زما خیال دی چې وده یم وایم کله به اشنا شم چې بېغمه د دنیا شم زه خاد یم ورکېږم د وحشت ښار کې یارېږم زه خاد یم ورکېږم د وحشت ښار کې یارېږم په یوه نیمه سترګه نمر ته یخ پیتاوي سوري لاندې په یوه نیمه سترګه نمر ته یخ پیتاوي سوري لاندې ښه بېغمه هلته پروت یم په کیسه کې د چا نه یم زما خیال دی چې وده یم. مننه. د ژوندي انسان ګردې په یو بیمار کې لګومه د ژوندي انسان ګردې په یو بیمار کې لګومه د بیمار په دې رغېږي د ژوندې به مړ کومه د څو ورځو ژوندون له آخرت تباه کومه چې دغه زما کار وي بیا انسان یم که څه یم زما خیال دی چې وده یم. مننه. د ژوندون لوبه مې داسې په روانه کې خرڅېږم خپل سوری راپسې شي د خپل سوري نه یارېږم د نسب او نصاب نه په مزه مزه ختمېږم د نسب او نصاب نه په مزه مزه ختمېږم غلی یم خاموش یم په مثال لکه د غره یم غلی یم خاموش یم په مثال لکه د غره یم زما خیال دی چې وده یم که د لر خبرې واورم که د بر خبرې واورم خو محفوظ هم دواړه نه یو ښې د شر خبرې واورم نن یې بیا بېګناه مړ کړو نن یې بیا بېګناه مړ کړو څه د در خبرې واورم نن یې بیا بېګناه مړ کړو څه د در خبرې واورم ښه په غم ککړو یې دواړه اکه ته یې او که زه یم زما خیال دی چې وده یم. مننه. حق اواز یې چې په خولو هماغه سړی باطل شو اوس انصاف د چا نه غواړم چې انصاف سړی قاتل شو عجیبه تصور راوړي پانسي ګټ لکه وجیل شو ډېر بې وسه یم افغانه چې د دې پوښتنې نه یم زما خیال دی چې وده یم. ډېره مننه. ډېره شکریه.